درنو لیدونکو، نن درته د فن نه ډکه واقعه لرم. تمه ده تر پایه وګورئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. یوه ښځه وایي هره شیبه او هره ورځ یې د لیدو په تمه باندې اوسېږم. زما د ژوند او زما د ساه اخیستلو دلیل صرف هغه دی. زه ورسره ډیره زیاته مینه لرم. هو، زه هغه بېوسې او ناچاره مور یم چې 10 کاله کېږي چې د خپل یوازیني زوی څخه لرې یم. کله چې مې زوی پیدا شو نو 3 میاشتې وروسته مې خپل خاوند له لاسه ورکړ. ډېرې سختې مې تېرې کړې. له یوې خوا خفګان او له بلې خوا بېوسي زما ژوند تیاره کړی و. د ډېرې غریبۍ، نیستۍ او خفګان سره سره مې خپل زوی د خپل زړه په وینو لوی کړ. هم ورته مور وم او هم ورته پلار وم. خو نن ورځ مې زوی د زندان د میلو شاته خپله ځواني تېروي. زما زوی هغه مهال د زندان میلو ته ولاړ چې کله یې د یوې بېوزلې نجلۍ ژوند او عزت وژغوره او د هغې د ژغورلو لپاره یې کس ووژه. زما زوی د یوې بېوسې نجلۍ ژوند او خوشحالي وژغورله او خپل ژوند او خوشحالي یې د تل لپاره له لاسه ورکړ. هر سهار یې لیدو ته د زندان د تورو میلو شاته ورځم. په غېږ کې یې نیسم او د زړه له درده ورته ژاړم. زما ژوند په غمونو کې تیر شو او تیریږي. نه غواړم چې نور مې د خپل زوی خفګان وګورم. ما ته نور د ژوند کولو لپاره هیڅ هیله نشته. بس غواړم چې خپلې وروستۍ سلګۍ مې د زوی په غېږ کې واخلم. ډېره ستړې یم او غواړم چې د خپل زوی په غېږ کې په ابدي خوب ویده شم.